बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू हाउ आर यू फ्रेंड्स څنګه دوستانو هاي نن د 30 ورځو کورس کوم موږ شروع کړی دی داغه کلاس نمبر 3 دی کلاس نمبر 3 کې موږ exclamation نن هاي exclamation هغه ته وایي یعنی هغه الفاظ چې کوم د حالات مطابق یو کس هغه جذبات ښکارا کی او داغه د خلینا هغه الفاظ د حالات مطابق وزي داغه چې کوم جذبات دي نو هغه الفاظ ته exclamation وایي exclamation یعنی کوم حالات د غم په حالات کې یا د خوشحالۍ په حالات کې یا د ګټې په حالات کې کوم هغه جذباتي انداز کې کوم خبره سړی د خلی نه وزي اوه اوه واوا ار او مې چې موږ اره نو دا داسې الفاظ دي ته exclamation وایي انګلیش کې دي ته exclamation وایي دا زه تاسو ته تفصیل څخه ما یو ته تفصیل څخه ما خو بل خبره دا ده چې تاسو صرف واورئ یو غوږی واورئ په بل باندې وباسئ لکه دا به په موقع سوی پریکټس به کې بار بار به پریکټس کې په دې باندې نو اله بس تاسو په سپیکینګ پریکټس د انګلیش چې کوم ویل دي تاسو هغه به سیوا کیږي او په خپله به صدا میچ کیږي څومره چې پریکټس تاسو ډیر کوئ دومره به ډیر ښه په ویلو کې تاسو ته مدد درکوي که ریټن کې تاسو لراشي اکثر په اخبار یا په دغه کې نو هر سړی پیږي خو کله چې ته خبرې کې نو هغه کې یا ته یو څه کې هغه جذباتي دغه کې نو به هغه ټیم کې تاله په موقع په ویلو کې دا نه درځي نو دې د وجه ډیر پریکټس وکړئ او لږه لږه دا ویډیو شیر کوي مخکې چې کوم داسې کسان دي چې هغه انګلیش د کوي سټوډنټان دي په داسې درو کې دي چې افغانستان کې پاکستان کې کوم پښتانه دي په داسې درو کې دي چې هلته نه سکول شته نه څه شته دی او به پبلک سکول خواړو شته نه دی کوم چې انګلیش سبق ښایي نو سرکاري سکولونه دي نو هغې کې دغه پښتو اردو دا شیزونه دي انګلیش پکې ډېر کمزوری ښایي هغې کې نو داسې تاسو لږه مخکې شیر کوئ نو که کوم ځای کې نیټ یا څه سهولت نه وي نو کم سے کم دا ډاونلوډ کېږي نو افلاین دې سیو کوي او هغو بیا په خپلو کورونو کې ځان ته بغیر نیټ هغه کولی شي نو مهرباني به ستاسو دا وي چې دا مخکې ځان سره شیر کوئ اوس شروع کوو یو الفاظ زه تاسو ته ښیم او ښه په دهان سې وګورئ ها پهلنی لفظ دی مارویلس واه واه ها بل لفظ ته ګورئ ویلډن شاباش بیوټیفل ډېر ښایسته هی موږ وایو که نه هی اکثر هغه څه کې وایي واو چې شو یا څه مصیبت یا څه په چا باندې راشي او مای ګاډ زما خدایه دا مطلب دی او کله چې څه حیرانتۍ خبره وي وانډرفول او کمال دې وکړو وانډرفول تھینک ګاډ خدای پاک شکر ادا کوئ تھینک ګاډ الله شکر دی کله چې څوک څه خبره کوي ته ورته وایي چې بېشکه افکورس بېشکه او کله چې څوک څه خبره وکړي ته ورته وایي چې څه حالات څنګه دي ته ورته وایي چې الله فضل دی بای ګاډ ګریس د الله فضل دی کله چې چاته دعا کې فرض کړه ته ورته وایي چې الله دې ته وبخي مے ګاډ بلیس یو کله چې تا ته څوک څه مبارکي یې څه درکړي ته ورته وایي چې تا ته هم مبارک شه یا تا ته هم شاټ خلوي تا ته دې مبارک شي نو سیم ټو یو کله چې څه دغه ته وایي چې ډېر ښه ډېر زبردست ایکسلنټ او کله چې ډېره د خفګان خبره نو اکثر دا ویل چې هاو سیډ څومره سخته د خفګان خبره ده هاو سیډ کله چې یو د خوشحالۍ خبر وي نو تاسو انګلیش کې داسې ویلی شي دیټ از ګوډ نیوز کله چې څه میچ یا څه یا څه بل چې شي تاسو او هغه وایي چې یاره څومره زبردست مو وګټو واټ ا ګریس وکټري او کله چې چا ته هغه کې چې واوره هلو لیسن کله چې یو کس باندې هغه کې اکثر بړه کې وایي چې زر کوه هری اف پلیز او کله چې څه خراب خبر وي اکثر وایي چې څومره خرابه خبره ده هاو ټریبل او کله چې یو کس فرض کړه څوک له څه بېزته ورته وایي چې دومره بېزتي هاو ډسګریسفل دومره بېزتي او څنګه په زول خبره ده هاو ابشورډ د هغه دومره همت موږ اکثر وایي د هغه دومره همت
how care he او څومره خوږ how sweet څومره ښایسته how lovely څومره مزیدار how lovely د داسې ویلو تا جرأت څنګه وکړو موږ اکثر وایو د داسې ویلو تا جرأت څنګه وکړو how dare you say that اکثر موږ وایو او ګرانه oh dear او hurry up اکثر hurry up موږ دې ته وایو زر ځه hurry up او please keep quiet چپ شه یا quiet please چپ شه yes it is ها داسې yes it is ها داسې really رښتیا is it رښتیا thanks شکریہ thank you ستاسو شکریہ thank you thanks God الله لاک شکر دی many happy return of the day داسې مبارک ورځ د بار راشي many happy return of the day داسې مبارک ورځ د بار راشي هر I have won دا میچ مو ګټو هر I have won ستا د ښه صحت دپاره for your good health مبارکباد congratulation څومره بېهوشي what a nonsense څومره بېهوشي what a nonsense څومره د شرم خبره ده what a shame څومره د تکلیف خبره ده what a tragic څومره د خیر خبره ده what a pleasant surprise حیرانی wonderful څومره د حیرانۍ خبره ده how wonderful beware خبردار څومره د درد خبره ده what a pity څومره ښه خیال دی what an idea خیر رالی سر welcome sir دا څه مصیبت دی what a bother دا و د نننۍ ورځې کلاس نمبر 3 او انشاءالله په دې شو ورځو کې به زه تاسو ته مکمل انګلیش د کوم چې بنیادي انګلیش دی کوم باندې چې تاسو سپیکینګ لیسنینګ او دا دواړه به م ښه پوهېږي په دې باندې سپیکینګ او لیسنینګ اورېدل او ویل دا به م ښه ټیټ وي ورسره لیکل او دغه به خپل پریکټس غواړي هغه به م څه ګزاره کوي انشاءالله thank for watching